د 2015 میلادي کال د آی پی ایل سیالیو دوهمه برخه د نړیوالو سیالیو شتون او ځینو لوبغاړو د نشتون له امله له ستونزو سره مخ شوی دی. د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي ترنګلتیاو له امله دا فصل په دوه برخو ویشل شو. په دې شرایطو کې د ګڼ شمېر ټیمونو کلیدي لوبغاړي د سیالیو دویم پړاو ته نشي راتلی. د ګجرات ټایټنز له جملې جوس بټلر نشته او د هغه ځایناستی کوشال منډس دی، خو د کګیسو رباډا بدیل لا نه دی ټاکل شوی. رایل چیلنجرز بنګلور د پیټ کل پر ځای باندې ماینک اګروال اخیستی، خو د جیکب پټیل او لونګ نګاډي ځایناستی لا نه دی اعلان شوی. پنجاب کینګز کې د ګلن میکسویل پر ځای میچل اوون او د لکی فرګوسن پر ځای کایل جیمز لوبیږي، خو د مارکو بدیل لا نه دی ټاکل شوی. ممبئی انډینز کې ویل جیکس نشته، خو ځایناستی احتمالاً جاني بریسټو دی او د راین ریکلټن ځایناستی ریچارډ کلیلسن دی، خو د کوربن بوش ځایناستی لا تر اوسه نه دی اعلان شوی. ډیلی کیپیټلز کې میچل سټارک نشته، د جیک فیررز میګرک ځای مستفیض الرحمن نیولی دی چې یوازې د لیګ مرحلې پورې به شتون ولري. هری بروک ځایناستی افغان لوبغاړی صدیق الله اتل دی، خو د نورو لوبغاړي ځایناستی لا نه دی ټاکل شوی. لکنو سوپر جاینټس کې د ماینک یادو پر ځای باندې اورک لوبیږي، خو د ایډم مارکرم او شیمر جوزف بدیلان لا نه دي ټاکل شوي. کلکته نایټ رایډرز کې د موین علي او رومن پاول بدیل لا نه دی معلوم. راجستان رایلز کې د جوفرا آرچر بدیل لا نه دی ټاکل شوی، خو د نتیشران ځایناستی لیونډي پریټوریس دی او د سندیپ شرما په ځای ناندري بارګر لوبیږي. سن رایز حیدرآباد ټول لوبغاړي لري. چینای سوپر کینګز کې بیا لوبغاړي لکه جیمی اورټن او سم کرن نشته. د نورو بدیلان لا تر اوسه نه دي معلوم شوي. ټاکل شوې ده چې لوبډلې بعد خپل لوبغاړو د نشتون په ځای کې نوي لوبغاړي واخلي، خو د ځینو نومونه لا تر اوسه نه دي ټاکل شوي او نه دي اخیستل شوي. د امنیتي ستونزو له امله د آی پی ایل ځنډول شوې سیالۍ نن پیلیږي چې لومړۍ لوبه به د کولکته نایټ رایډرز او بنګلور لوبډلو ترمنځ ترسره شي.